په یو کلی کې یو غریب زمیندار اوسېدو. د هغه نوم علي بابا و. علي بابا ډیر غریب و او د هغه په سر ډیر قرضونه و. هغه به هر ورځ د خپلو پټیو کې سخت کار کولو، خو بیا هم د ژوند مشکلات ختمیدل نه. هر ورځ به قرضداران د علي بابا کور ته راتلل او خپلې پیسې به یې ترې غوښتلې. علي بابا به بیا هم هیله نه پرېښوده. د هغه یوه ښځه وه، د هغې نوم فاطمه وه. فاطمه به تل خپل میړه ته تسلي ورکوله. فکر مکو، ته ډیر محنت کوې، یو ورځ به ټول قرضونه ختم شي. بس دعا کوم چې الله ما د دې قرضونو نه خلاص کړي. یو ورځ کله چې علي بابا خپلې پټې ته اوبه ورکولې، هغه یو عجیبه شی ولیدل. د هغه د پټې په منځ کې یو لوی آنډه پراته وه. اچانک آنډه ماته شوه او د هغه نه یو عجیبه مخلوق راوتلو، یو ایلین. علي بابا لږ وویرید، خو هغه ایلین آرام سره کېناستو او هیڅ ضرر یې نه درلود. علي بابا ورنږدې شو او خپل لاس یې ورته وغځاوه. مه ویرېږه، زه به تا ته هیڅ نقصان ونه رسوم. ایلین هم خپل لاس د علي بابا په لاس کېښودو. زما مور چرته ده؟ زه غواړم خپلې مور ته لاړ شم. فکر مه کوه، زه به تا خپلې مور ته ورسوم. علي بابا هغه عجیبه ایلین له ځان سره کور ته یوړ. کله چې هغه کور ته داخل شو، دا څه عجیبه مخلوق راوړی؟ دا د کوره بهر کړه. دا د کوم ځناور بچی دی؟ مه ویرېږه، دا ډیر معصوم مخلوق دی. ما دا په خپله پټي کې ولید. دا د یو لوی آنډه نه راوت. تر څو چې د دې مور پیدا نشي، د دې ساتنه کول زموږ ذمواري ده. که دا د مور نه جدا شوي، نو باید ساتنه یې وکړو. ورو ورو فاطمه هم پوه شوه او دواړه د دې ایلین ساتنه شروع کړه. خو د علي بابا ستونزې لا هم ختمې نه وې. د هغه دروازې ته بیا یو قرضدار راغی. ما ته خپل پیسې راکړه، ما ته اوس ضرورت دی. نن مې پټي کې غنم کړلی دي، کله چې فصل راشي ستا پیسې به درکم. دا هر څه هغه ایلین هم ولیدل او پوه شوه چې علي بابا ډیر غریب دی. څو ورځې تیرې شوې، علي بابا او فاطمه هغه ایلین ته د ماشوم په شان پاملرنه کوله. واوره، دا خو کمال دی. خنو لنن نه وروستې د دې نوم کمال دی. زه کمال یم. له هماغه ورځې وروسته د هغه نوم کمال شوه، خو خوشحالي ډیر وخت پاتې نه شوه. اچانک د کور دروازه وټکول شوه. دا پولیس وو. هغوی ته خبر رسېدلی وو چې د علي بابا کور کې یو عجیب مخلوق شته. موته خبر راغلی چې ستا کور کې یو عجیب مخلوق دی. اغا بهر راوباسه، که نه راوباسي نو مونږ به ستا کور تلاشي اخلو. چې یو عجیب مخلوق زما په کور کې؟ پولیس کور ته ننوتلل او هر ځای یې ولټولو. بالاخره هغوی کمال پیدا کړ. پولیسو کمال په پنجرې کې بند کړ او لزان سره یې یوړ او علي بابا یې د دروغو او د عجیب ایلین کمال د پټولو په جرم گرفتار کړ او جیل کې بند کړو. اوس علي بابا جیل ته لاړو او کمال له هغوی نه جدا شو. پولیسو کمال یو لوی لیب ته یوړ. هلته یو ډیر ظالم ساینسدان کار کولو. د هغه نوم نمرود وو. نمرود ډیر کلونه د ایلین په اړه تحقیق کولو. هغه غواستل چې د دې مخلوق د وینې نه یو خطرناک او طاقتور زناور جوړ کړي. کله چې نمرود کمال ولید نو ډیر خوشحال شو. هغه پوه شو چې اوس هغه څه موندلي چې ډیر وخت نه یې لټول. بالاخره ته ماته ملاوي شوې. زه ډیر وخت راهیسې ستا د مور په لټکه کې وم، خو بدقسمتي سره هغه زما له لاسه مړه شوه. ته زما مور ووژلېده؟ ولې داسې دې وکړل؟ نمرود د کمال مور هم پیچندله. ډیر وخت مخکې هغه د یو غټ غر سر ته تللی و. د هغه غر په سر یو ایلین مور په خپل ځاله کې ناسته وه. زما بچی بس لج وختی ته به راشه دیر شهر او خپل آنډه یې ساتلو. نمرود د هغې مور نه آنډه اخیستل غواستل. د کمال مور آنډه د غر نه لاندې وغورځولو. دا لیدود سره نمرود ډیر غوسه شو او د کمال مور یې هم له غر نه وغورځوله. هغه آنډه وروسته د علي بابا په پټي کې ولوید او له هغه نه کمال پیدا شو. ته خپلې مور ته حیران یې؟
ته به څنګه یاد کې؟ ته خو هغه وخت په انډه کې وې. اوس نمرود خواستل چې د کمال د وینې نه یو نوی خطرناک مخلوق جوړ کړي. زه به داسې مخلوق جوړ کم چې ټوله دنیا به ختمه کړي. خو په همې وخت کې علی بابا په جیل کې ناست و. هغه ټوله شپه د جیل د دیوال کې یو سوراخ جوړولو. بلاخره هغه د سوراخ نه وتښتید او د کمال د لیب په لور روان شو. کله چې علی بابا لیب ته ورسید نو هغه یو خطرناک منظر ولید. کمال په یو بستر پروت و او ساینسدانان په هغه تجربې کولې. علی بابا ژر ورمنډه کړه او کمال یې له بستر نه پورته کړه. هغه کمال په غیږ کې ونیو او له لیب نه د تېښتې هڅه یې وکړه. هغې دواړه د یوې لوړې ودانۍ سر ته ورسېدل. او لاړ شئ، هغه پیدا کړئ، هغه پیدا کړئ. لاندې ډېره ژوره ځمکه وه او د تېښتې لاره نه وه. هماغه وخت نمرود هم هلته ورسېد. علی بابا ډېر حیران و چې اوس به څه وکړي. ناڅاپه کمال بدل شو. هغه ورو ورو لوی شو او د هغه وزرونه راوتل. علی بابا د کمال په شا کې ناسته. کمال له ودانۍ نه یوه لویه ټوپ وهله او په هوا کې والوت. هغوی له هغه ځای نه وتښتېد او نمرود حیران پاتې شو. وروسته علی بابا پولیسو ته ولاړ او ټول حقیقت یې ورته بیان کړ. موږ ټول حقیقت واورید. علی بابا ما ته بخښنه وکړه. موږ تا غلط ونیولو. ته یو ښه انسان یې. کمال له ځان سره کور ته یوسه. ته تر ټولو ښه کس یې چې د هغه ساتنه کولی شي. پولیسو نمرود وینیلو ځکه چې هغه غواستل چې ټوله دنیا ته زیان ورسوي. محکمې هغه ته د عمر قید سزا ورکړه. علی بابا د کمال په شا کې ناسته او دواړه خپل کلي ته روان شول. کله چې هغوی پټای ته ورسید نو کمال په خپل جادو سره ټوله ځمکه شنه او حاصل خیزه کړه. علی بابا او کمال دواړه بازار ته لاړل او هلته یې غنم خرڅ کړل او له هغه نه یې ډېرې پیسې ووچلې. وروسته علی بابا خپل ټول قرضدارو ته پیسې ورکړې او خپل ټول قرضونه یې خلاص کړل. بیا علی بابا او کمال هغه پخانې ځای ته روان شول چرته چې د کمال د مور نشاه وه. که تاسو خلکو ته د دې کیسې پارت 2 هم پکار وي نو مهرباني وکړئ کمنټ وکړئ او موږ به تاسو ته وښیو چې علی بابا او کمال سره وروسته څه وشل. که ویډیو درته ښه لګېدلې وي نو لایک یې وکړئ او چینل سبسکرایب کړئ.